په پاکستان په رامنډي کې جنیکان نظام نه خرڅي نه براه راست به ته وایي خبره ټیک شو نو خبره خو نه اوري کنه خو بیا دا خو ګوره نور خبرې کې تاسو آرام نه ګوره زنانو ته د تعلیم اجازت پکار دی اجازه نه ګوره خبره وای نه ګوره اجازه د تعلیم مسلولو پکار دا سي تاسو په خیال مارد صاحب نه دا خو بالکل هغه باندې خو موږ هر ورځ نیوکه کوو هر ورځ کریټیسایز کوو هر ورځ په طالبان سره د بده وایي موږ تعلیم دفاع نه کوو کړم د نن د کړې خو موږ عدالت غواړو دلته خو مارد صاحب ماشاءالله ګوره یو ورځ تعلیم بنديږي دا ټول افغانان په زوريږي دا خبره دا طالب چا راوځي طالب خو پاکستان ولا طالب پاکستان ولا مونږ او ډیفند کوي ګوره اسه خبره تراسه دا دوست ویل کړه چې موازی ته بنزوش څلور میاشتې مخکې پاکستان ولې کابل بمبار بیا بل ډالر ولې باندې همدغه مسله وګورئ ځکه بمبار کول د سیدګر دکان ته کې په کوم اول کې غواړو دوستي غواړو پرابلم سولف کو مشکلات حل کو خو پاکستان نه غواړي خو مشکل جوړي دا خبره ګورئ وای اسامه وای دا د حمید ګل جنرال حمید ګل او اسامه سره د استاد رباني په وخت کې یو ځل اسلام آباد ترغه کې افغانستان دمه د ټول دنیا خبره ده 15 کاله زړه خبره تاسو کوي مارد سے 15 نه سلام ګوره سلام کو څلور مې سمه کې د بمبارد کو خدام تاسو په د ټول بدبختي پاکستان ده نه پاکستان نه پاکستان خو ځان را دي خلک پکې لاړل او فرادین صاحب د ټي ټي پی خو نور ولی مې کتاب کې ویلي دي چې دا تاسو سلامانه کې په جوابونه نور ورکړم مارد سے په ټي ټي پی ته ډېر غټ الزام لګاو کنه ته ما دا وایي ټي ټي پی تاسو ته کلیر نه ده چې مطلب ټي ټي پی په جوړښت کې د پاکستان سے کردار نشته 2001 کال کې ټي ټي پی ته سوات او کالام بارانو دیرو باجوړ پر تلای سي معلم جابر پر تلای سي بنيره ترخګری کوله غلا پر مصرف ته آرام ناس دي بیا کله چې پیسې ورکې اتیا میلیونه په امریکا بیا نو ټي ټي پی په څلور ورځې کې وزیرستان ته راځي بس عبدالرحمن مسعود کنه پیغام محمد سنن میں مالک صاحب یاداشت 2025 نه 24 نه 23 نه بشادي ټول لګه مطلب ته چې ماته کومه خبره کړو کنټرول دا ټول کنټرول جګړې دي دا ټول د مارکیټ چې دا چې دا پاکستان په خپل کوي پنجابیان په خپل کوي د خپل ګټو د پاره سبا چې جنگ او جګړې په سیمه کې نه پروجیکټ نه ماري صاحب دا ټول د وخت افغانستان کې سدي تاسو کله آزاد وای ماري صاحب ګورا دیتا وای پورا کارپټ سټیټمنټس کنه چې لکه ته مته هر یو چیز خبره دی خو ته ټول اخباس په افغانستان کې خپل حکومت ته نه و د عمران خان ولې په زندان کې اچولای چون بیا اوس امکانات نشته چې یو پریس ریلیز راغو د درې د کابینه غړو پریس کانفرنس راغو هغه امکانات ختم شو چې الته اپریشن کیږي نو بیا په کارو چې د تیران په متاثرین چې کوم هغه واپس تللی بیا تاسو په 8 فروری باندې وګورئ چې سټریټ موومېنټ چلولې وو سہیل افریدي بطور وزیر اعلی بطور صوبائی صدر یا عہدیدار نه د تحریک انصاف بطور د یو صوبې چیف ایگزیکټیو لاهور ته لاړو کراچۍ ته لاړو د خیبر پختونخوا په مختلف سیمو کې وګرځیدو او سټریټ موومېنټ د 8 فروری د احتجاج لپاره وچلو خو په 8 فروری باندې هغه خپل نه هغه مخکې د سکیورټي معاملاتو حواله سره چې کله اجلاس کیږي نو پای کې ډېر خبره مخې ته راځي او بیا یو پریس ریلیز د هغه مخکې چې کوم د اپیکس کمیټه اجلاس شو پای کې وفاقي حکومت صوبایي حکومت زموږ سکیورټي ادارې دا ټول بعد د ترهګرۍ خلاف په یو پیج باندې وي دا یو ډېر ښه ډیولپمنٹ دی یا زه خو نه ګورم داسې شی ځکه د رواو یا کاله یا کاله پاکستان داسې کارونه کړي دي چې بالکل خپل باور اعتبار لاس ورکړی همیشه په میز باندې خبرې کړې دي نو بیا به څنګه کیږي دا غواړم بیا چې ګوري په عمل کې بمبارد کړی دی مداخلت کړی دی وزنې کړي دي جګړې کړي دي بس بل کار د پاکستان موږ نه دی درای په افغانستان کې صفا خبره د خلکو د پاکستان له خلکو مسؤل کله کې د موږ دي دوستان دي مسلمانان دي اما دا سرکار چې کوم عدل دینه په دې باندې اعتبار کول آسان احماقت ماري صاحب یو کارو کې انتخاب ماري صاحب یو کارو کې زه ټیک د تاسو چې سلګي مخه ته پهله مې تاسو خفغان کې دي چې خو فیکس نشي کېدی کم از کم په کولاو باندې چې هر ملک ناسي د دې موجوده چې کوم رژیم د طالبان رژیم د دې خلاف خو سمورچر اوچته کوي کنه ځکه چې دا خو معنی کنه په افغانستان کې د وخت کې بالکل ژوند نشته کاروبار نشته رائټس نشته د دې مورچه خو روانه کې ډیپلوماټ پاتې شوی شروعات یو کې موږ به د سرپدی کې ودرېو افغانستان سابقه ډیپلوماټ عزیز مارد صاحب را سره موجود دی ورسره فدادیل صاحب د خیبر پختونخوا سره تعلق لري صحافي دی په دې ټول معاملاتو خاص کر پاک افغان اړیکو باندې نظر ساتي تاسو دواړو ته په دې خبرونه کې هر کله ما فدادیل صاحب عزیز مارد صاحب
انتخاب سے تاسو سلامونه وړاندې کوم المنو ته سلامونه لیدونکو اوریدونکو ته وعلیکم سلام جی عزیز ماری صاحب تاسو طرف ته راځم په وړومبي فرصت کې تاسو لا پروګرام کې نو جوائن کړی کنه د دې نه مخکې ما د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل ریپورټ حواله سره خبرو کا پاغه کې دغه خبره کیږي چې د افغانستان خاورا د ترخګر اقداماتو د فیسیلیټیشن سہولتکارۍ لپاره استعماليږي او ترخګری په باقاعده توګه ایکسپورټ کیږي کم چې د پاکستان هم موقف وو جی مارد صاحب بیا هم سلامونه احترامات تاسو وړاندې کوم المنو ته لیدونکو اوریدونکو ته تاسو تلویزیون تخنیکی همکارانو ته ګورې دا خبره خو پاکستان چارواکي هم کوي تاسو وایئ چې مثلا انټرنیشنل لیول کې هم دا خبره کیږي او جا او دا پوښتنه یا دا تپوس نه کیږي چې دا ترهګر څوک راولي افغانستان ته دا په خپل ذات کې پوښتنه دا څوک راولي ګوره ترهګر جوړول ترهګر سپورټول ترهګر ته مثلا خرچه ورکول مصرف ورکول دوی ته ګاډي ورکول دوی ته اسلحه ورکول دوی ته پوخ ورکول روټۍ ورکول تنخواه ورکول دا د ساده خلکو کار نه ده نو دغه هم وایو کنه همدغه سیزونه ورکوي د نړۍ هغه لوی مافیا دا کار دا چې بیا کوم هیوادونه دا څرخیي ورا دی خواته اړي دا خو بیا معلوم دي دی خو پته تاسو ګورئ په باړه کې په څو ورځې مخکې وکړه داعش خراسان کسان هلته نیول کېږي یا وژل کېږي آیا پاکستان چارواکي په دې اړه باندې کوم ریسپانسبیلیټي یا مسؤلیت طریقه نه لري کله چې وایي چې موږ ګوره نه ګوره دوی وایي چې مثلا افغانستان ته ترهګر راځي پاکستان ته راځي دا خبره نو دا ولې دا پاکستان پریدي چې بل وطن ته ځي ولې په خپل وطن کې خپل نشي ودلای مارد صاحب یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل دا رپورټ چې کوم دی په دې رپورټ باندې تاسو کومنټري دا ګوره انټرنیشنل مثلا د اقوام متحده د وکدا دی او کدا انټرنیشنل اورګانایزیشن دی دوی ته دا فند څوک ورکوي دوی ته دا بودیجه څوک دی بجټ څوک ورکوي دا موږ ورکو نه ګوره دا ورکوي امریکا ورکوي صفا خبره امریکا ورکوي امریکا خو پالیسی پاکستان ته ورکوي پروژه پاکستان ته ورکوي دا خو یو کار دی یو لوی یو چاین ده دا څرخی دا یې چا جوړ القاعده چا جوړه کړه امریکای جوړه کړه په پاکستان روانه چا امریکای جوړه کړه چې جوړه کړه دا مجری دا ایگزیکټیو افسر څوک تاسو ګورئ کنه ګوره خواجه آصف پرون دا خبره وکړله چې موږ د امریکای او د دوی دپاره جګړه کړې ده موږ خپل پوځ کرایه ورکړی او د روس د امریکای جګړه وه دا جهاد نه و دا په خپله دا ګوره خپل اقرار کې کنفس کې وایي چې موږ دا کار کړی ده دا خو 30 کاله باندې خبرې دي کنه مارد صاحب ګوره نو ته د خپل وزیر دفاع خبر نه منې نه زه تاسو ته وایم چې خبره کوي د پوز مشر دا خبره کوي مارد صاحب وزیر دفاع شاته انداسې په ریکارډ بیانات چې دي کې کنسسټنسي نشته وزیر دفاع خو مطلب د دې خلکو پر اتوم ډېر خوشاله منو کړي دي وزیر دفاع خبره نه کوي هغه حواله ورکوي 10 کاله غړي نه 10 د پاکستان یو پوځي مشر مارد صاحب 10 کاله زړې حواله زړې حواله ما نه زمانه ګورئ یو چارواکي چې خپل ریسپانسبیلیټي لري یو مملکت وزیر دفاع دا څه خبره کوي د حقوقي لحاظ دا خبره ثبوت ده دا ویټنس ده دا به تاریخ لیکل کیږي او دا به ساتل کیږي دې باندې به ډېر لیکنې او دا خبرې کې دا ښکاره ثبوت ده چې د روس د امریکې په جګړه کې پاکستان خو پس کرایه ورکړی زه بل تپوس خو حافظه کوم خواجه آصف بل تپوس دا کوم کله د امریکې په وړاندې جګړه وه طالبانو خپله تاریخ تا هېواد کې دلته تا پوځ چې کرایه ورکړی چا کرایه درکول نه مارد صاحب موږ اوس ناست یو د افغانستان د طالبانو رژیم ډیفینډ کوو که نه نه ګوره د هیڅ چا به نه کړو د هغه خبره به کوو دغه موږ هم وایو تاسو دا خبره خو منئ چې ترخګر ګوندونه هلته د هغې باقاعده سهولتکاري ده بله ورځ تاسو ولیده په بلوچستان کې څومره خونړۍ حمله وشوه په اسلام آباد کې تاسو بله ورځ ولیده څه حالات دي نو د انسانیت دپاره خو د مذهب یا د قومیت ضرورت نشته که نه چې تا ته د انسانیت درد محسوس شي لکه موږ 50 کاله چې پاکستان په افغانستان کې ترهګر رالېږل او دلته ټول جګړې وکړې وطن برباد کړ دې ته اسلام ودلته ګاونټي ودلته بس
وروري وه خبره ګوره دا ده چې دغه شپږ مریض صاحب تاسو وسوق سره ویلی شي چې په افغانستان کې ترهګر نو وسوق سره ویلی شي یا هلته کې ترهګر نشي جوړېدی وسوق سره ویلی شي نو یو غریب ملک څنګه جوړ یو فقیر ملک ګوره خبره دا ده چې شپږ لکه پوځ لري ته خپل پوځ زما فوج پاک لکه نسیوال نه موږ سره ډېر سات تلا سیف الله ستا طرف ته راځم ته دا ټولې خبرې بیا مطلب اډرس ټیک خبره زه له غونډې فدادیل صاحب ته ورځم دا ماحول ګرمیږي نه یو خبره به وکړم بیا به دا ملګری خو زموږ یار دا به ډېرې خبرې وکړي بلوچان د غلطو پالیسۍ د پاکستان د بې عدالتۍ د ظلم نه بچ راپورته شي افغانستان تاسو ته بلوچ ترهګر ښکاري نه مارک صاحب بلوچ ترهګر نه دي تاسو ته بلوچ ترهګر ښکاري دا کوم خلک چې د دې خو انسانیت سره څه تعلق نشته بلوچان ترهګر نه فدادیل صاحب بلوچان ما ترهګر تورمه لګوي پښتانه ترهګر نه دي ترهګر د بل ځای راځي خپل اسامه پاکستان او افغانستان ته حواله کړی اسامه عزیز مارک صاحب اسامه خپل فدادیل صاحب راځم مارک صاحب تاسو ته واپس راځم فدادیل صاحب اول خو دا تاوتریخوالی په کمیدو تاسو ته ښکاري که نه د اوسني اقدامات د وجې نه چې دی نو دا د سفیر هم پکې خبر راغلی دی دا څه دغه دی پوزیټیو ډیولپمنټ طرف ته روان دی او بل په دې کې د دې خیبر پښتونخوا حکومت چې دا کوم کردار دی د سیکیورټۍ حوالې سره پای کې د کوارډینیشن حوالې سره نو موږ دا ملاقات هم ولیدو دا کور کمانډر صاحب سره ملاقات وشو د این علاوه وزیر اعظم صاحب سره هم د سهیل افریدي صاحب ملاقات وشو نو تاسو ته پکې څه پوزیټیو څه ښکاري ډېر مننه د تاوتریخوالي خبره وشي انتخاب صاحب په دې پروګرام کې ډېر تاوتریخوالی دی زه وایم چې داسې په خوشګوار ماحول کې خبرې اترې وشي څنګه چې عزیز صاحب وایي مارک صاحب وایي ډېرې خبرې د پاکستان حوالې سره وکړې ډېرې خبرې د ماضي وکړې زه چې اکثر دا قسم ټاک شوز ګورم نو زه ډېر زیات حیران شم چې هغه خلک چې کوم د افغان د طالبانو چې کوم پالیسیز دي هغې سره اتفاق نه لري خو په بغض ماویه کې اوس هغه د طالبانو حکومت هم تسلیموي د طالبانو حکومت چې کوم پالیسیان دي هغه هم تسلیموي موږ که په ماضي کې ګرځو نو ظاهره خبره ده په ماضي کې خو زموږ خپل سیاستدانان وایي زموږ مورخین وایي چې په ماضي کې د پاکستان ریاست نه غلطیانې شوې دي خو که موږ مانا 50 کاله څه شوي دي مخکې او 40 کاله مخکې څه شوي دي نو بیا ظاهره خبره ده چې صورتحال خرابېږي بیا چې روس کله حمله کړې وه په افغانستان باندې او دلته نه کوم خلک تلل هغې د مجاهدین ویلې کېدل او ویلې کېدل دا چې هغه د افغانانو سره په شریکه باندې جنګېدل د روس د فوج خلاف نو په هغې کې خو بیا روسو دا خبرې دي که نه چې په هغې کې چې کوم غټ پلیئرز وو امریکا وه رشیا وه سوویت یونین وو نو بیا اوس که صورتحال تاسو ګورئ په دې ریسنټ کې دا اسامه بن لادن افغانستان ته چا راوستی او دا پاکستان خو نه راوستی نو ظاهره خبره ډېر معاملات چې کوم دي د افغانستان کې چې کوم حالات دي د هغې ښه او بد اثرات براہ راست په خیبر پښتونخوا باندې راځي په بلوچستان باندې راځي ځکه چې زموږ سرحدونه چې کوم دي د دواړو صوبو د افغانستان سره شریک دي او بیا که موږ د سکیورټي معاملات حوالې سره وګورو موږ ته یو ګیپ ښکارېده وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ پالیسیانو کې په بیانیه کې یو ګیپ و هغه ګیپ چې کوم فل اپ کولو پاکستاني ملیټنټس او دا ګیپ موږ ته په بلوچستان کې نه ښکاري هلته صورتحال بدل دی په خیبر پښتونخوا کې صورتحال بدل دی اوس که دلته په یو پیج باندې د سکیورټي اعلی چارواکي وفاقي حکومت وفاقي وزیر داخله डी जी आई और بیا ورسره وزیر اعلی سهیل افریدي او بیا کور کمانډر پیښور چې دا ټول په یو ځای کې ني نو دا ډېر ښه ډیولپمنٹ دی او په دې کې چې یو فیصله د ملاکنډ ډیویژن حواله سره شوې ده زدان چې یو غټ امتحان سره مخ شوی دی د خیبر پښتونخوا حکومت بده چې د ملاکنډ صورتحال بدل دی کوم د جنوبي اضلاع دي دا صورتحال بدل دی نن هم یو غټه حمله په پولیس باندې شوې ده چې 124 شمول سلور پولیس اهلکاران پای کې شهیدان شوي دي نو د خیبر پښتونخوا صورتحال کوم وګورو او بیا هغې سره د دې بنیاد ته وګورو چې دا تنظیمونه څنګه په وجود کې راغلي دي ولې په وجود کې راغلي دي په افغانستان کې چې کله افغان طالبان په وجود کې راغلل هغې کامیابي ترلاسه کړې پهله یو ځل اقتدار کې راغلل بیا په دویم ځل هم په اقتدار کې راغلل نو د هغې تدقیق قتل او بیا دا تنظیمونه چې کوم دي دلته پیدا شول دا غټ چیلنج دی د پاکستان لپاره هم او دا تنظیمونه غټ چیلنج دی د افغان طالبان لپاره هم خو په دې موږ چې کله د افغانستان صورتحال حوالې سره خبره کوو نو صرف د داعش ذکر کیږي چې د داعش ګوره داعش کو په اسلام آباد کې حمله وکړه
داعش خو په باجوړ کې حمله کړې وې، داعش خو په بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې حمله کړې دي. داعش خراسان چې کوم دی هغه د پاکستان ریاست لپاره یو غټ چیلنج دی، افغانستان لپاره هم غټ چیلنج دی. ولې نه چې په دې په شریکه باندې په دې خبره وشي، کم از کم په ټي ټي پی کا حق خبره نه کیږي، په ګلبادر گروپ نه کیږي، په بی ال ای نه کیږي، په نور انټرنیشنل چې کوم تنظیمونه دي پای کا افغان طالبان خبره نه کول غواړي، او عزیز صاحب بشان چې کوم ډیپلوماټس ته هم په خبره نه کول غواړي. نو کم از کم دا یو نقطه یو پوینټ داعش خراسان باندې خبرې اترې کړي شي انتخاب سره. ټیک سیف الله ته مرده وای اول خو تا عزیز مارید صاحب له خبرو ماته پته جواب ورکول وستنو کته هغه راشه بیا زما یو پوښتنه استه ګور مارید صاحب خبرو کوي. مارید صاحب ډیر پاسانه باندې د هر څه په پاکستان ورواړي، لکه زه حیران دا شم دی الته په افغانستان کې په ډیر عہدو باندې هم پاتې شوی ډیپلوماټ مارید صاحب ماشاءالله ډیر ذمہ دار عہدو باندې پاتې شوی. لکه زه دا وایم چې سره د دې عہدو کو دي دا خبره کوي. نو ګوره افغانستان ای وخت چې کوم د روس ټایم کې چې کوم حمله کړې و روس والو، نو دا خو څه واړه نه دي، یا د عین پس چې کوم دی په پاکستان الزام لګي چې تراګر مونږ راوستل یا د کې مونږ اسټابلیش کړو، دا څه واړه خو نه دي. کو داسې خبره کوي زر په ټوپک په اوږه کې مونږ خپل خبره خپل اختیار ته خبره واړی کنه. نو دا خو دی اوس دی وخت کې صرف دا الزام اړي چې کوم د دې بیډ پالیسیز د وجه نه افغانستان چې رړو سر اوچت نه کو، دا غزه عام وګړو چې ته سر اوچت نه کو، نه کاروبار کو، نه ژوند کو، دا خپل لکه چې ګورم زیات تر ګورو ټول بار ملکونو کې دي کنه. دا د دې ټول غلط پالیسیز وو د خپل ملک چې کوم کو افغانستان کې زه خبر وکم. په افغانستان کې خو چې کوم دغه باندې فرق ته چې کوم لکه زه به دا ووایم چې ریشل ډیفرنسز دي خو یو بل هم نه اکسپټ کوي. هلته کوم مختلف قسمه خلک دی، یو حکومت غواړي بل حکومت غواړي. نو دا د دې غلط پالیسیز وو چې بجای د دې نه چې یو افغانستان دی چلولی وي، یو حکومت وي د خلکو دپاره وي، د خپل مفاد دپاره دی غونډ افغانستان چې کوم دی هغه په دا ولګو د دې خپل دا ټول پالیسیز ولګه. ګوره که د افغانستان حکومت یا د ای وخت چې کوم مشرانو کو هغې نه غوښتې افغانستان به چېرې نه روان شوی. خو دی کوم د دې مشرانو لاس دی د دې کمزوري کولو کې ای وخت د کمزوري پالیسیز د کمزور لکه پالیسیز دام نه چې افغانستان ته سره بجای دی نه چې له ترقۍ ته لار جوړه کی، چې تاسو ډیولپمنٹ ته، چې تاسو انویسټمنټس ته، هغه په خپل صرف په د خانه جنگي کې لکه زه کلیر لویم چې کومل ته مختلف طبقات دي، کو ازبکس دي یا کو د پښتون دي، دا جګړه خو ته ختم نه شو. اشرف غنی چې کومونه هغه خو لکه زه وایم پښتون خو نو کنه خو ډیفرنٹ دغه والو. نو دا خو دی په دې کې دنه جنگ روان اوس په اخره کې پاکستان بلیم کول زما په خیال دا صرف د افغانستان عام چې کوم تکړه مالک دی هغه نه صرف ایله صرف ډایورژن ورکړي. مارید صاحب یو تازه یو ویډیو په د سوشل میډیا باندې ګرځیدا، یو ورځ به مخکې تاسو به کتلی وي یو ماشومه ده، یو ماشومه جینۍ ده، هغه هلته چې مزدوري کوي او د الک بیس شکل اختیار کړی دی او ډرایوینګ یا د ټیکسي ډرایوري کول هغه ګرفتاره کړې ده او هغې باندې هغه ویډیو هم راغلی وه ډېره زیاته ماشومه ناستې. زه دا سوچ کوم چې داسې حالات دي په د اوسني رژیم کې د اوسنۍ چې کوم خلک ناست دي، داسې حالات دي چې د زنانو ته په فیملی کې د روزګار کولو یا مطلب د تعلیم حاصلولو یا د میډیکل تعلیم حاصلولو هیڅ قسمه اجازه نشته، هر قسمه بندیزونه دي. نو دا کوم فیض عادل صاحب چې خبره وکړه دا بوزماویه دي. ګورئ دا خو د یو مملکت د یو هیواد کورنۍ مسایل دي. که موږ وایو چې فقط د بدبختي د نجلۍ مثلا ځان هلک جوړوي او کاروبار روزګار کوي، په پاکستان په رامنډۍ کې جنیکان ځان نه خرڅوي. نه براه راست به ته ووایه نه ټیک شو نو خبره خو نه اورې کنه، خو بیا دا خو ګوره نور څه خبرې کې تاسو آرام نه ګوره زنانو ته د تعلیم اجازت پکار دی. اجازه نه ګوره خبره وای نه ګوره اجازه د تعلیم حاصلولو پکار داسې تاسو په خیال مارید صاحب؟ نه دا خو بالکل هغه باندې خو موږ هره ورځ نیوکې کوو، هره ورځ کرټیسایز کوو، هره ورځ په طالبان تر رد وبد وایو. موږ طالب دفاع نه کوو، کړم د نن د کړې خو موږ عدالت غواړو. دلته خو کوي مارید صاحب ماشاءالله ګوره یو ورځ تعلیم بنديږي دا ټول افغانان په دې زوريږي. دا خبره دا طالب چا راوځي، طالب خو پاکستان ولا طالب پاکستان ولا موږ او ډیفند کوي راځي. ګوره اسه خبره تراسه دا دوست ویل کړه چې موازی ته بنزوش څلور میاشتې مخکې پاکستان ولې کابل بمبار بیا بل ډالر ولې باندې همدغه مسله و ځکه بمبار کول د شګردو کنه تکي په کوم اول کې غواړو دوستي غواړو پرابلم سولف کو مشکلات حل کو، خو پاکستان نه غواړي خو مشکل جوړي. دا خبره ګورئ وای اسامه وای دا د حمید ګل جنرال حمید ګل او اسامه سره د استاد رباني په وخت کې یو ځل اسلام آباد راغی افغانستان ته، دمه د ټول دنیا خبره ده.
15 کاله زړه خبره تاسو کوئ مارج صاحب 15 نه زړه نه ګوره زړه نه خو څلور میاشتې مخکې د بمبارډو کو خدام تاسو پټوي و د لارې باندې کړي ول د لارې باندې کړي په دواړه خو پښتنو باندې تعالی لارې باندې کړي خو څه کنه واګه باندې کړ واګه خو باندې څه باندې وای چې نرو د مودي پر خپل باندې وای پنجابیان خو نه انډیا مونږ والے ده مودي مونږ ډېر صف والے ده تاسو حالات کتلی دي مودي مونږ ډېر صف والے ده مارج صاحب تاسو د هندستان تازه حالات کتلی دي خو مونږ په کرکټ کې موډه بول په هوا کې موډه بول په ایرفورس موډه بول خبره اوري دا بیلې خبره ده او ټي ټي پی خبره ده دا ټول ایسای جوړ کړي کسان دا ټول د پته د چا جوړ کړي دي بیا کوي چې مسله ته اختلافات قومونه کې دا دي ټي ټي پی چې دا کړه بیا تاسو ته د پروګرام کې انا ولې زندان ته چولای ده مارج صاحب ټي ټي پی افغان طالبانو جوړه کړې ده خبره بل خبره دا روس راغله افغانستان ته دا روس راغله د افغان کار پاکستان ولې پکې و تنظیمونه جوړول نه ټي ټي پی ټي ټي پی تاسو باندې راتلای کنه تاسو دا خو ډېر کلیر ده نو موږ سود په کتاب کې پاکستان ته رالی ملتونه رالی راځي دا خبره وکړو چې مشکل چا جوړ کړي ګوره حقوقي لیول کې چې کله او پیښه ماین سرازي او مثلا یو فنومنا ماین سرازي دې د خلک زی ریزند ته ګوري ډیپ روټ ته زی چې دا چې دا سبب د څه شي سبب چې د افغانستان کې قانون نشته دا سبب دی کنه سبب د ټولو بدبختۍ پاکستان ده نه پاکستان نه پاکستان خو ځان را دي خلک پکې لاړل او فرادین صاحب د ټي ټي پی خو نور ولی مې کتاب کې ویلي دي چې دا تاسو سلامانه کې په جوابونه نور ورکړم نه مارج صاحب په ټي ټي پی د تا ډېر غټ الزام ولګاو کنه ته ما دا وایا ټي ټي پی تاسو ته کلیر نه ده چې مطلب ټي ټي پی په جوړښت کې د پاکستان څخه کردار نشته 2001 کال کې ټي ټي پی ته سوات او کالام بارانو دیرو باجوړ پر تلای سي معلم جابر پر تلای سي بنیره پر ترخګری کوله کنه پر مشرف تارام ناس دی بیا کله چې پیسې ورکې 8 میلیونه په امریکا بیا نو ټي ټي پی په څلور ورځې کې وزیرستان ته راځي بس عبدالرحمن مسعود کنه پیغام محمد سنن مې مارج صاحب یاداشت 2025 نه 24 نه 23 نه بشادي ټول لکه مطلب ته چې ماته کومه خبره کړو کنټرول جګړې دي دا ټول د ماکي چې کی دا پاکستان په خپل کوي پنجابیان په خپل کوي د خپل ګټو د پاره سبا چې جنگ جګړې په سیمه کې نه پروجیکټ نه مارج صاحب دا ټول چې دی وخت افغانستان کې سدي تاسو کله آزاد وای مارج صاحب ګورا دیتا وای پورا کارپټ سټیټمنټس کنه چې لکه ته هر یو شی خبره دی خو ته ټول اخباس په افغانستان کې خپل حکومت ته نه و د عمران خان ولې په زندان کې چولای عدالتي مسلې دي عمران خان زمونږ عمران خان خو د پاکستان مسله ده تورې فدادین څه څور کړی دي تاسو ولې مارج صاحب تاسو ولې سپیکر جوړوي د ایسا ایسانا مارج صاحب څه کړی دي تاسو په خپل وره تاسو ګوره په پنجاب ته وره څنګه سول د خو ایالتي سیستم ده فدرال ده نو هر یو ته خپل حقوق ورکا سنټ ورکا پنجاب ته ورکا پختون ته ورکا پنجاب ته ورکا مارج صاحب دې تاسو نه کیسو او بجلی او هر څوړي اسلام آباد او چې نو کې بچانا ټول فقر غریبۍ کې ځوان کوي مارج صاحب خپل ملک نه خپل ملک نه موضوع رقم کې فدادین صاحب ته 12 بجې شپه پر کار کې مزدوري کې پنجابیان مارج صاحب یو په دغه ته مې پرې دی او پښتنه کومه د فدادین صاحب نه د حواله سره نه دستاسو حواله سره زه راځم تاسو ته ډسکشن مخکې بوزو خو تاسو ته اجازه سم و امر نه تاسو ډایرک وایي چې دا که تاسو امریکای صدر چا راوستي تاسو وایي صحیح راوستي خبره نه پرې دی خبره ته پرې زو آرام خبرې کوم خو ته پیغام چې تاسو ما نه پرې زو خپل خبره څه وکړه مارج صاحب چې کلم دا خبرونه ان شاء الله ختم شي ته ګوره ته وګوره چې څومره وخت خبرې کړې دي که مطلب ما ستانه زیاتی کړې وي یا بل کس لمه مکور کړې وي نو زه بیا مجرم فدادین صاحب ما پښتنه دا کوله تاسو نه چې مطلب دا کې پی حکومت چې کومه دا ناستا وکا سکیورټي اسټابلیشمنت سره اخوا مشرانو سره د وزیر اعظم شهباز شریف سره سبب څه جوړ شو مطلب د سهیل افریدي صاحب خو موږ شاته دینه مخکې چې کوم روپ ولیدو کنه د دین له کومته د موډریشن طرف ته څنګه رالو اوس ګوره ګرم بحث په یو موضوع باندې روان دي تاسو بیا خبر کوم په سکیورټي معاملات چې کوم دا غو چیرې کما تاسو هر نظام په پاکستان باندې لګول بیا د پاکستان چې کوم اندرونی مسلې دي یا خدامره زیاتې مسلې دي چې اوس کتا سو د عمران خان ذکر کیږي نو بیا د پاکستان ظاهر خبره ده چې اندرونی مسله ده
او بیا د افغانستان د جنکو چې کله خبره کېږي نو هغه د افغانستان وایي چې عزیز صاحب وایي چې هغه د افغانستان اندروني معامله ده، په هغې به موږ خبرې نه کوو. خو بهرحال لکه تاسو د سکیورټي معامله خبره وکړه نو دا ډاټس که تاسو میلاو کوئ نو محمود خان اچکزی اپوزیشن لیډر جوړېدل، بیا د وزیر اعظم سره د وزیر اعلی سهیل افریدي ملاقات، بیا د هغې نه پس د اپیکس کمیټې اجلاس، او بیا د دې دواړو ملاقاتونو یا د اجلاس نه مخکې په جمرود کې یو جرګه کېږي یا یو جلسه کېږي، پای کې دا اعلان نه کول چې د تیرا متاثرین به واپس ځي، یعنی هلته خو د اپریشن بیا اوس امکانات نشته چې یو پریس ریلیز راغو د د کابینې غړو پریس کانفرنس راغو، هغه امکانات ختم شو چې هلته به اپریشن کېږي. نو بیا خو پکار و چې د تیرا متاثرین چې کوم هغه واپس تللي وو. بیا تاسو په 8 فروری باندې وګورئ چې سټریټ موومنټ چلولی وو سهیل افریدي بطور وزیر اعلی، بطور صوبائی صدر یا عہدیدار نه د تحریک انصاف، بطور د یو صوبې چیف ایگزیکټیو لاهور ته لاړو، کراچۍ ته لاړو، د خیبر پختونخوا په مختلف سیمو کې وګرځېده او سټریټ موومنټ یې د 8 فروری د احتجاج لپاره وچلو. خو په 8 فروری باندې هغه پخپله نه و. هغې نه مخکې د سکیورټي معاملاتو حوالې سره چې کله اجلاس کېږي نو پای کې ډېرې خبرې مخې ته راځي او بیا یو پریس ریلیز د هغې نه مخکې چې کوم د اپیکس کمیټې اجلاس شو، پای کې وفاقي حکومت، صوبایي حکومت، زموږ سکیورټي ادارې دا ټول به د ترهګرۍ خلاف په یو پیج باندې وي. دا یو ډېر ښه ډیولپمنټ دی. او بیا که موږ وګورو په دې کې مختلف د ترهګرۍ حوالې سره چې کومه پالیسي د وفاقي حکومت یا د زموږ د سکیورټي اسټابلیشمنټ یو بیانیه یا یو سټریټجي ده، هغې نه مختلف بیانیه وه د خیبر پښتونخوا حکومت یا د تحریک انصاف ګوند، او بیا د افغانستان چې کوم کډوال دي دلته افغان مهاجرین دي د هغې حوالې سره د وفاقي حکومت یو فیصله وه. دلته موږ یو بدل غوندې صورتحال په خیبر پښتونخوا کې کته او بار بار چې دا صوبایي حکومت غړو به هم دا ویل، بیا د نه مخکې چې کوم وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هغه به دا اجازت غوښته د وفاقي حکومت نه چې موږ ته د اجازت ملو شي چې موږ یو پلاوی لاړ شو کابل ته، افغانستان طالبانو سره خبرې وکړو چې دلته ستاسو په ځمکه باندې چې کوم تنظیمونه دي هغې د وجې نه په خیبر پښتونخوا کې براہ راست معاملات خرابېږي، موږ ته اجازت راکړي چې موږ هلته لاړ شو خبرې اترې وکړو. او بیا په دې ټولو معاملاتو کې تاسو وګورئ چې څومره اوس په پالیسیانو کې بدلون راغلی هم دی او دا بدلون به موږ ته په آینده څو ورځو کې هم ښکاري او بیا به موږ ته په ټون کې هم لږ چینج ښکاري. د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې کوم ټون به په عوامي جلسه کې وو، کوم به په اسمبلی کې وو، کوم به په پریس کانفرنس کې وو، هغه ټول یو رنګې ټون وو. اوس به په ټون کې هم بدلون راځي او زه دا ګڼم چې اوس کا انټیلیجنس بیسډ اپریشنز هم کېږي یا څه کارروایي کېږي نو ظاهره خبره ده چې یو پوښتنه مې لازمي کوله دا بشري کناس کو دا فیصله وکړي. فیض عادل صاحب سو وفد وغیرہ د لیګلو سو منصوبه شته څه داسې خبرونه هم راځي افغانستان ته یا هغوی سره واپس د اړیکو بهتر کولو څه داسې هڅه کیدی شي؟ ګوره په افغانستان یو څو ښه بیانونه راغلل چې د هغه ستاینه هم وشوه زموږ د نایب وزیر اعظم اسحاق ډار طرف نه. ٹھیک ده، دلته د علماء کرام اجتماع په کراچۍ کې وشوه، هلته په کابل کې د علماء کرام 1000 چې کوم علماء کرام د هغې اجتماع وشوه په کابل کې، هلته نه ډېر ښه میسیجز را روان شو. بیا وزیر دفاع خواجه آصف په خپل انټرویو کې دا هم ویلي دي چې په څه نه څه سطح باندې د پاکستان او د افغانستان رابطه چې کومه دا بحال ده، دا ښه خبره ده. موږ خو بار بار دا وایو چې په دوحه کې مذاکرات وشو د افغان طالبان سره، په استانبول کې وشو، په ریاض کې وشو، ډیپلومیټس ته موقع ورکول پکار دي، معامله فهم خلک چې کوم دي هغې ته موقع ورکول پکار دي چې کوم علماء کرام دي یا د دې سرحد هغه طرف ته یا دې طرف ته چې کوم قبایلي مشران دي هغې ته موقع ورکول پکار دي چې په دې ټولو معاملاتو باندې خبرې اترې وشي. اوس د افغانستان تجار چې کوم دي هغه هم جاړي، د پاکستان تجار هم جاړي او بیا افغان طالبان وایي چې موږ ته د پاکستان سره د تجارت هیڅ ضرورت نشته، موږ ته د پاکستان د میډیسن ضرورت نشته. په میډیسن درآمدات نه د پاکستان نه چې کوم درآمدات افغانستان ته کېږي په هغې باندې بندیز لګولی دی. نو دا ظلم د افغان ولس سره دی که دا نقصان رسوي پاکستان ته، نو دا خو ظاهره خبره ده چې دا داسې معاملات دي چې دې سره انسانان تړلي، په کروڑونو انسانانو معاملات دي. دا صرف دا نه چې د کابل او د اسلام آباد معاملات دي یا د فیض عادل او د عزیز مارج صاحب معاملات دي، دا معاملات دي د کروڑونو خلک هغه انسانان چې په افغانستان کې میشت دي، په پاکستان کې میشت دي، د په زرګونو هغه خلک چې د چا کاروبار وابسته دي د سرحد سره د تجارت سره. موږ دلته ناست یو چې پاکستان داسې وکړ، آی ایس آی داسې وکړ او جناب د طالبانو داسې وکړ، موږ یو بل باندې تورونه لګوو، بس زموږ صرف دا کار دی چې یو بل باندې الزام ولګوو او بلیم ګیم نه موږ بهر نه وځو.
ما دا چې د بلیم ګیم نه بهر نوځو زموږ ریاستونو زموږ چې کوم حکومتونه دي هغه هم د بلیم ګیم نه بهر نه راوځي نو هغې نقصان به دواړو طرفونو ته دی افغانستان ته به هم نقصان وي او پاکستان ته به هم برابر نقصان وي. بالکل مارک صاحب دا اوس هم فدادیل صاحب خبره کوله چې ډیپلومیټو له موقع ورکول پکار دي چې ډیپلوماسي وکړي خو تاسو هم یو سابقه ډیپلومیټ یې داسې که موږ لږونتې ګرمجوشه ډیپلوماسي کوو دا څنګه چې مطلب دا ما ستاسو هم لږونتې ګرمي ولیده نو ګرانه به نه شي په دې تعلقات کې ګرمجوشي او ټیک کول. نه ګوره ګرمجوشي نسته اصلا حقیقت ده. ګوره دغه فدادي صاحب وویل که نو به الزام لګول دي دا د ما په خبرو کې یو الزام تاسو پیدا کړئ کوم الزام ده حقیقت الزام وایي زه وایم څلور میاشتې مخکې بمبارد کړی د لارې بندې کړي دا الزام ده نه ګوره دا خبره نه ګوره خبره دا وایي په کابل کې بمبار ولې شوي په کندهار کې ولې شوي پکتیا پکتیکا په خوست کې ولې شوي دی څو ورځې مخکې چې په کابل کې د نورمني محسود کور ودان هلته مړه شوې وه جنازه په کابل کې شوې ده په جنازه کې ډېر خلک ډېر ګڼ شمېر خلک هغې کې شرکت کړی دی د سکیورټي ډېر غټ معاملات ولته ډېر سخت پاکستان دا لري په انټرنیشنل لا تاسو وګورئ چې انټرفیرنس وکړي راسي د بل هېواد کې بمبارد وکړي دا احترامات نه کیږي. ګورئ تاسو وایي ډیپلوماسي پاکستان ډیپلوماسي نه غواړي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې یو ویک ضعیف حکومت وي بې ثباته او دا چار څه غواړي وي که تاسو ګورئ دا خبره کوئ چې تاوان دواړو هېوادونو ته رسیږي افغانستان له 15 نورو هېوادونو سره سرحدونه لري من کواسه په تجارتي اړیکو له ایران ترکمنستان ازبکستان د تاجکستان سره جوړ شي کوم د سره خطا لوکته نو اړ بارډر نشته انډیا او تاسو یو کار کولای شئ انډیا تاسو سره تعلق نه ساتي مونږ سره ازبکستان ساتي ایران ساتي چین ساتي ټول ساتي علاوه د تاسو نه مارک صاحب مونږ خوشاله یو چې تاسو انډیا سره خاړي کې دي زمونږ لري کې سوی تاسو ډېر خاړي کې ساته خو لکه من سره هم چې په دې ترخګرې په دې خبره وکړه که نه من ته ګوره انډیا خو کوم سره تاوان نه راځي بله اواز من سره مرسته کوي پاکستان خو ټول تاوان من ته رسي دا بمبارد خبره اورئ خبره دې که ده ګوره نوی سفیر هم ټاکلی ده اوس نوی سفیر هم راځي د پاکستان که چېرې ډیپلوماسي کوي ځان به د اصلاح کړي په دې خبرو باندې زه ته الزام لګې او ته مثلا ګیلې کې او ته ارګومنټ کې او دا شان حقیقت ته به راځو ځان به ملامتوئ دا به وایي چې تاسو سرکار چې کوم د ګورمنټ چې کوم دا ظلم کوي زیاتی کوي هم په خپل ملت کوي ګوره یو جګړه تاسو ګورئ په پنجاب کې کېږي نه کېږي ټول راځي په پښتنو سیمه کې په بلوچو کې کېږي او بیا ځي پیسې او دا شل امریکې او بارډر کوم ځای کې دی پنجاب کې خوشاله افغانستان کې په اروپا کې بلډینګونه لري کورونه لري جی فدا صاحب فدادیل صاحب تاسو خبره کوله ما دا خبره کوله چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې معاملات ځکه خراب دي چې د دې دوه صوبو سرحد لګي باونډریز لګي هغه سره بارډر لګي د افغانستان سره افغانستان سره دا ولې لکه دا وجه ولې ده چې په واقعي د مارک صاحب د دې څه جواب کیدی شي مارک صاحب د دې څه جواب کیدی شي نو آتا ګوره ملک ته د ایران د بارډر سره نشته چین سره نشته انډیا سره نشته او چې څه کېږي نو تعلقات ټیک نو بیا به دواړو ملکونو ته فایده وي حالان کې زه ډېر خوشحاله یم دا خبرې تاسې کوئ چې موږ دومره پاور لرو چې نن پنجاب په سره ده موږ دا خبره کوله چې پنجاب خبره د پاور نه کوو که نه مارک صاحب مارک صاحب تاسو وی چې افغان په پنجاب کې یا اسلام آباد کې یا اخوا ولې امن دی نو دا فدادیل صاحب تاسو ته جواب دا و چې کوم ځای کې زمونږ افغانستان سره سرحد دی بارډر دی نو هغه دوو صوبو کې مسایل دي ما ورته جواب ورکړ چې دا همدغه سرحد تاسو د افغانستان سره ایران سره لري هم بلوچستان لري هم پختونخوا لري یو ته العرب سره لري نو ته دا ثبوت لري چې هغه ته فاطمه زینبونو جای شرعت لو دا مسایل چې کته پورته کیږي دین به ځان پټوي تاسو
زما مخې ته یو کاغذ پارلیمان کې د ایران په پارلیمان کې تشکر پاکستان نعرې اوچتېږي دا قسم صورتحال په کابل کې نه ښکاري موږ په ایران مو زور نه رسیږي داسې وایي زور هم نه رسیږي هم دربوي انتخاب زما دا وایم مارج صاحب افغان ډیر دی خو لکه د خفګان ډزنټ مین چې مارج صاحب اوس خیر دی لکه د خفګان دی مطلب دا نه چې دې څه وایي نو هغه ټول فیکچوال دی یا بالکل دا رنګ دا څه بای بوک لګیا دی لکه مارج صاحب کو ډیر دغې نو زم ایویډنس کرولېږي څه ثبوت کرولېږي کو د افغانستان ثبوت پکاري زبې تنن درولېږم چې الته کې تراګشت ټول خطې ته مسله ده الته کې سپانسر کیږي الته کې ولزینه ورکړل کیږي د ثبوت پاتې ځن نه رولېږم او کو تاسو سری نو تاسو ماته رولې کو تاسو را کولې زګ نشه چې دا تاسو صرف یو ګیله ورسره د مال یو دی پس مارج صاحب سیده هم تاسو طرف ته راځم ګټه ورسره د مال نه پس خبره جاری ساتو جی ګران کوتن کو د مینه پس زیریو تاسو مارج صاحب امراولې په دې سکرین باندې ناصر او سیف الله امراولې مارج صاحب او سیف الله چې د دې ترمنځ په یو خبره باندې ارګومنټ مو مارج صاحب زم تاسو ته دا وایم چې غلطه د دوه سایډونو دي من خو منوخ په غلطه فدادل صاحب هم دا خبره وکړه چې پاکستان کې شاته په سکیورټي پالیسو کې بلکې اړول د افغان پالیسی دنیا غلطه دي خو لکه په نن ورځ چې موږ نه شو هغه جنرال حمید ګل او د 90s خبرې کوو دا تاسو کوم مو خو چې راځي چې سولو ګروغ او سره مشکلات ټول سره خبرو باندې دا تاسو نه یو خاطر کو روغ سولو کو نو موږ خو روغ تم ور تیار شو خو مارج صاحب روغ کو نو دوه خبرې داسې وکړه د پاکستان چې مطلب پتا خلګي چیرې پاکستان دا کارونه دی وخت کې د کال 2015 پاکستان نه پدې ته خوشاله ای مارج صاحب زما आवाज درځي روز आवाज راځي بل وایما داسې سشتا چې پاره ته د پاکستان نه خوشاله ای مطمئن ای یار زه خو نه ګورم داسې شی ځکه د رواو یا کاله تا یا کاله پاکستان داسې کارونه کړي دي چې بالکل خپل باور اعتبار لاس ورکړي همیشه په میز باندې خبرې کړي دي نو بیا به څنګه کینو دا غواړم بیا چې ګوري په عمل کې بمبارد کړی دی مداخلت کړی دی وزنې کړي دي جګړې کړي دي بس بل کار د پاکستان موږ نه دی درای په افغانستان کې صفا خبره د خلکو د پاکستان له خلکو مسؤل کله کې د موږ دي دوستان دي مسلمانان دي اما دا سرکار چې کوم عدل دین سم په دې باندې اعتبار کول آسان احماقت مارج صاحب یو کارو کې انتخاب مارج صاحب یو کارو کې زه ټیک د تاسو چې سلګي مخه ته پهله مې تاسو خفغان کې دي چې خو فیکس نشي کېدی کم از کم په کولاوه باندې چې هر ملک ناسې د دې موجوده چې کوم رژیم د طالبان رژیم د دې خلاف کو سمورچر اوچته کوي کنه ځکه چې دا خو منې کنه په افغانستان کې د وخت کې بالکل ژوند نشته کاروبار نشته رائټس نشته د دې مورچه خو روانه کې ډیپلوماټ پاتې شوی شروعات یو کې موږ به د سرپدې کې ودرېږو لا منګه پردي نه پېږو چې راځه ته ودرې و تاسو کې راځي پښتانه من پردي نه یو اوس د مارج صاحب صبر وکړه مارج صاحب مسلمانان ټول یو دي سم خبره چې وکم نم پرې ده پښتانه ټول یو دي مارج صاحب باندې موږ ورونه دي افغانان دي راځي بسم الله موږ سره مدد کوي په دواړو سترګو افغانستان تر باسینه خپل ملک ده مشکل نشته پنجابیان موږ نه پرې چې بیا عادل صبر عادل صاحب تاسو جواب ورکولو خبره تصدیق خبره وکړه طالبان په حواله باندې ګوره دا خو د موږ کورنۍ مسله ده موږ په لیوه کې کوو موږ اصلاحات هم تر غواړو موږ تر راغلي مو نیوکه په ټي وي کوي کنه نیوکه په ټي وي کوي لکه مورچه رو باسه سیاست ګوره د دې د پالیسي او سیاست دفاع موږ نه کړې موږ د دې ته مشروع حکومت ته نه وایو دا خو د موږ کورنۍ مسله ده پولیس نماینده خو نه دي کړه فدادل صاحب فدادل صاحب دغه د بګور کې بیا تاسو تر مارج صاحب د مارج صاحب یو خبره وکړه وایي چې پتیرا کې کپدنش ته خیبر یاد کړ چې وو کسان د داعش وجل شي یعنی دا غي د خبره مطلب شاید غالبا چې دا دی چې هغه وایي چې داعش په پاکستان کې موجودګي لري ریاست د پاکستان فوج د پاکستان حکومت دا مني چې داعش موجودګي په پاکستان کې شته دلته ټي ټي پی شته دلته نور تنظیمونه شته دلته بي ال شته داعش په پاکستان کې چې څومره حمله کړي په باجوړ کې کړي اداري سم په اسلام آباد کې کړي دا نو دا خو ښکاره خبرې دي دا تاسو منئ چې او واقعي داعش په پاکستان کې تاسو منئ چې په افغانستان کې ټي ټي پی حمله کوي په افغانستان کې پی ال ای حمله نه کوي
او په افغانستان کې ګلبادر ګروپ حمله نه کوي نو په افغانستان کې ولې نه کوي او په پاکستان کې ولې کوي او بیا داعش که په پاکستان کې موجود دی یو ټریننګ او ټول جوړ کړی آی ایس آی دی نو دوی صرف په پاکستان کې هم حمله کوي او بیا په افغانستان کې هم حمله کوي زه دا خبره کوم چې داعش مشترکه یو چیلنج دی افغانستان لپاره هم او پاکستان لپاره هم او چې کوم ټي ټي پی یا دا قسم تنظیمونه خو صرف په افغانستان کې موجود دي هلته حمله نه کوي په پاکستان کې حمله کوي کچیر داعش بالکل د دې څه جواب کیږي چې مارچ باید په اسلام آباد کې او پایتخت پلازمین اسلام آباد ته فوجیان هلته دي کچیر په پښتنو په بلوچي کې د خپل فوج کوي په داعش راړي چې ځان وخی دنیا نه پیسې واخلي پروژه مخته مارچ دا دماکه چې شو اسلام آباد کې نو زړه دې په زور واغستو خفګان په ته ملو شو په کوم ځای کې وسو د اسلام آباد کې چې دماکه وشو چا وکړه دا اوس چې دا کومه تفکر د ماکو کا نو زړه دې په زور واغستو خفګان ته ملو شو چې بیګوډه خلک ګوره دا خپل فوز کې دته دا چې ډیر وای یا په کار کې یو در اسلام آباد کې ماری صاحب تاسو چې کم کار په خوا خپل کړی دی کنه تاسو ته هر یو کس هغه رنګ ښکاري چې دا نور بم پیسې اخلي دا ګوره دا یا ماری تاسو مطلب مختصره پیسې اغستل افغانستان کو کم حکومت اشرف غنی حکومت عبدالله د حامد کرزی د ورزو پسې پشامان دی کم یو حکومت دی چې تاسو پیسې نه وي اغستې یا اوس چې کم طالبان ناست دي دا پیسې نه اخلي تاسو ته لګي چې مونږ اخلو ټولې اخلي مونږ یې نه اخلو مونږ جنګیږو مونږ مرو مونږ دا خبر راځي چې په پاکستان کې د داعش و کسان یا اته کسان مړه شو په افغانستان کې دا خبر دومره ډېره ولې نه راځي دلته کې د ټي ټي پي د ملکیتو خبر راځي په افغانستان کې ولې نه راځي وجه دا ده چې دلته مونږ وژنو تاسو ولالته کې چا خبره کورونه ورکړي دي نو دا شی له ګومانه خیر دی دا خبره نه ده افغانستان به آباد شي خو کو چرته تاسو سره لایل شوي خو کو تاسو لایل نه شئ افغانستان به چرم سروچت نه کی جی مارچ دا سټمنټ بالکل خپل فزان اړیزه کې دا وایي چې موږ سره دته تکلیف لرو نو ته نه وځي من چې په امر کې له داعش نه پریدو افغانستان ته راسي چې راز په داخله وو طالبان مخوختی افغانستان کی مارچ سے وہ طالبان مخوختی افغانستان کی کنا اولس نمائندہ حکومت چکتے طالبان چکتی کنا یا اولس نمائندہ حکومت با پکاری ولس نمائنده حکومت پکار دی مورچه پکار دی نو دا خبره خو تاسو موږ سره منه موږ هم دا وایو چې یاره په افغانستان کې ډېره موده شوه بس دی دا حکومت سنبال کړی دی ډېر دغه وکړو خو دا څومره بندیزونه چې روان دي یو ولس نماینده حکومت پرې راشي یو الیکشن دی وشي برای اعلان دی ولې نه ګوره دا خبره نه ده چې امن راغلی او دا راغلی امن په زندان کې هم شته امن په زندان کې هم شته ډېر ښه امن ده خلکو ته ازادي پکار ده خلکو ته ژوند پکار ده خلکو ته تعلیم پکار ده خلکو ته روزګار پکار ده ازادي پکار ده دا شان خو موږ منو چې طالبانو دا کارونه کړي دي خو موږ ګیله د پاکستان په دې کو چې طالب په پاکستان راوځي افغانستان ته نو څومره ګیله تاسو دا غوښنه نه کوي کنه مارچ صاحب یاره تاسو دا نه مانی چې طالب پاکستان ته چیرته امریکا پکې چرته لاړه شي پاکستان کو دا دومره کو پاکستان کو دومره کولی شو چې طالب درمانه کینول شو نن مې دا نه کوس کړم پاکستان د طالبانو سردار جوړ دي چې موږ خبر نه مني اې ته ګیلې کو چې ټي ټي پی راځي عادل صاحب اخیری کو دا امریکای ته ګیلاو کې زباتم دا وایم اسیم تاسو نږدې ملکونو کې یو لیټر ولیکې موږ باسي د امریکا خلاف موږ سره یو منټ ته تاسو اخیری کمنټ نو زه څه کمنټ وکم انتخاب سے ما کوم دا حال دی په یو ورکوټي پروګرام کې زموږ دا حال دی نو زموږ کچرته خبره اترې کیږي زه سوچ فکر کوم چې هغه دوحه کې استنبول کې ریاض کې کوم مذاکرات چې دا هغه مذاکرات په کوم قسم ماحول چې هغه طرف نه کوم الزام نه و د دې طرف نه کومې خبرې وي او لکه زهران ما پریشان ما چې د پاکستان او د افغانستان آینده سره د مستقبل سره دا قسم خبرې و دا تاسو درې خولي نو بیا په دا معاملات نه ټیک کیږي بالکل پاکستان د ځان اصلاح کې ارڅ ټیکی مارچ صاحب بس قسم خوړلې عزیز مارچ صاحب قسم خوړلې چې هر څه په پاکستان ورړی او مارچ صاحب ډېر خوږ سړی دی ډېر دروند خوږ سړی دی ماشاءالله ډېر ښه ډیپلوماټ پاتې شوی دی خو مسله دا ده چې دا وخت مارچ صاحب بالکل د طالبانو حکومت لږ هم چې دی بد ویل نه غواړي او خامخا د پاکستان نه ټولې ګیلې دي ډیپلوماسي وکړه او نه ټیک ټایم موږ سره ختم د فدا صاحب ډېره مننه مارچ صاحب جزاک الله ډېره مننه
به روغ جوړ اوسئ. سیف الله ډېره مننه کتونکو پروګرام سره ټایم په ختمېدو دی. مینې له محبت له او ښه اړیکو له چې دې توجه ورکول پکار دي، باډرې کولو پکار دي، د خلکو انساني تګ راتګ پکار دی او مینه خورول پکار دي. پروګرام کې اجازت راکړئ، چېرته مو ښه ده باد اوسئ.